اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت 14مه برخه. په تیره برخه کې مو بیان تر دې ځایه پرې کړی و چې د ابولهب ښځه ام جمیل په څنګه طریقه باندې ووژل شوه. نو د ابولهب ښځه چې د لرګو بار یې په شا رااخیستی و او بیا پر لارې ډېره ستړې شوه. اوس یې غوښتل چې په یو ځای کې ځان وساکي. د الله جل جلاله په امر سره دا یو ډبرې ته کښېنستله او هغه بار یې هم دلته پر ډبره کښېښود، خو د رسۍ یو طرف د دې په غاړه کې بند شو او بل طرف یې په بار پورې تړلی دی. هغه بار د ډبرې شاته ولوېدی. نو د ډبرې یو طرف ته بار ځړېږي او بل طرف ته د ابولهب ښځه ځړېږي. دواړه په یوه رسۍ سره تړلي دي او رسۍ د دې په غاړه کې غوټه ده. تر هغو پورې دا دلته تړلې وه او خفه وه څو چې یې خبیث نفس او خبیث روح ووتی. دا د ابولهب د ښځې مرګ و او د ابولهب د مرګ کیسه به وروسته درته راسي. بیا د سورة شعراء 214 نمبر آیات نازل شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وأنذر عشيرتك الأقربين، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله له عذاب څخه ستا نږدې خپلوان وبېروه. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دې آیات د نزول وروسته بني هاشم، بني عبدالمطلب او خپل قریبان په خپل کور کې سره راټول کړل چې د عبدالمطلب ابن عبدالمناف د اولادې څخه هم څو نفره پکښې موجود ول او د ټولو نفرو شمېر 45 نفرو ته رسېدی. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو کولو اراده وکول، د مخه تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم خبرې شروع کړي، ابولهب په خبرو شروع وکړ او ویې ویل: یا محمد صلی الله علیه وسلم، که تا موږ د دې دپاره راټول کړي یو چې ستا د دین بیان راته وکړې، نو خبرې مه کوه، موږ یې نه اورو او پوه شه چې ستا قوم د ټولو عربو قوت او طاقت نه لري. رسول صلی الله علیه وسلم ولیدل چې وخت او موقع د خبرو کولو لپاره مناسبه نه ده، نو چپ سو او څه یې نه وویل. څو ورځې وروسته یې بیا خپل اقربا سره راټول کړل او یو مهماني یې ورته جوړه کړه. پس له عزت او د احترامه او پس د خوړلو او چښلو رسول صلی الله علیه وسلم په خبرو شروع او ویې ویل: الحمد لله نحمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. او بیا وفرمایل: هیڅ رائد او قائد خپل قوم ته درواغ نه وایي. زما دې قسم په هغه الله وي چې بې د هغه څخه بل الله نشته، چې زه تاسې ته خاص رسول یم او نور ټولو خلکو ته عام رسول یم. په والله تاسې داسې مرئ لکه بېدېږئ او بیا داسې را ژوندي کېږئ لکه چې را ویښېږئ. ستاسې سره ستاسې د عملو حساب کېږي او تر حساب وروسته یا ابدي جنت دی یا ابدي اور. ابو طالب وویل: موږ ستا نصیحت واورېدی او ستا د خبرو پوره تصدیق کوو او ستا سره مرسته او معاونت کوو. زموږ دا ستا سره کومک ډېر خوښ دی. دغه حاضر نفر ستا د پلرو زامن دي او زه د دوی څخه یو نفر یم، خو زه تر دوی ټولو د مخه و هغه کار ته حاضر یم چې ستا خوښ وي. په هر څه چې امر کړل سوی یې پر هغه باندې اقدام وکوه. په والله زه به همیشه ستا څخه دفاع کوم. خو دا بیا بله خبره ده چې زما زړه دا نه خوښوي چې د عبدالمطلب دین پرېږدم. ابولهب وویل: والله دا بد کار دی، د مخه تر دې چې نور خلک یې منع کړي تاسې یې منع کړئ. ابو طالب وویل: یا والله تر څو چې ژوندي یو دفاع به یې کوو. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم د اسلام او توحید په باره کې خبرې وکړي او هر یوه ته یې د هغه په نامه سره خطاب وکړي او ویې فرمایل: یا بني کعب ابن لوی، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. یا بني مره بن کعب، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. یا بني عبدالشمس، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. یا بني عبدالمناف، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. یا بني عبدالمطلب، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. هر یوه ته یې د هغه په نامه سره جلا جلا خطاب وکړي. حتی خپلو عمګانو ته یې د هغو په نامه سره خطاب وکړي او ویل یې: یا صفیه بنت عبدالمطلب، د الله د طرفه هیڅ نسم در سره کولی، زه مو د الله د عذاب څخه نسم خلاصولی، خپل ځانونه په خپله خلاص کړئ، یا فلان یا فلان هر یو یې په نامه یادوئ تر
ترڅو خپلې لور حضرت فاطمه رضی الله عنها مبارک ته وویل یا فاطمه د دنیا د مال څخه چې ستا خوښه وي هغه راڅه وغواړه مګر د الله د عذاب څخه دې نسم خلاصولی هر یو یې جلا جلا په خپل نامه سره و دین او اسلام ته دعوت کړ او ټول یې د الله د عذاب څخه وبېرول اوس نو د دغه اقرباو څخه څوک اسلام ته داخل سول او څوک نه سول داخل د هغې جملې څخه چې په اسلام مشرفه سول یوه هم صوفیه بنت عبدالمطلب د رسول صلی الله علیه و وسلم عمه وه چې د زبیر بن عوام رضی الله عنه مور ده او رسول صلی الله علیه وسلم نور هم په ښکاره سره خپل دعوت او تبلیغ ته دوام ورکوي خو د قریشو عکس العمل د دغه دعوت په مقابل کې دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته شاور وګرځول او د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت یې نه قبلول او ویل یې موږ هغه دین نسو پرېښولی چې د پلرو او د نیکهګانو څخه راپاته دی اوس زموږ د ژوند عادت او رواج ګرځېدلی دلته نو رسول صلی الله علیه وسلم دوی دې ته متوجه کړل چې تاسې باید خپل فکرونه او عقلونه د ړانده تقلید او بې سنجولو متابعت څخه آزاد کړي د عقل او د منطق څخه کار واخلئ او نبی علیه السلام مبارک ورته وویل دغه بوتان چې تاسې د هغو عبادت کوئ نه ګټه در رسولی سي نه ضرر او دا چې ستاسې پلرو او نیکهګانو د هغو عبادت کوئ دا ستاسې دپاره عذر نه بلل کېږي دا خالي ړوند تقلید دی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د دوی پر الهه یا خدایانو عیبونه وویل ضعیفه او بېوسه یې وبلل او ویل دا چې ستاسې پلرونه او نیکهګان د هغو عبادت کوي دا ستاسې د پلرو بېعقلي ده هغو د عقله څخه کار نه دی اخیستی دې خبرې پر کفارو ډېر بوج وکړي او قریش ټول ډېر په قهر او په غضب شول ځکه اوس په لوړ اواز سره اوري چې مشرکان او د بوتانو عبادت کوونکي ګمراه دي دغه خبرې لکه یو صاعقه یا یو ټکه چې پر راولویږي د مکې مکرمې ارامه فضا یې په زلزله باندې بدله کړه قریش سره یو ځای سول چې د دغه توفاني انقلاب مخه ونیسي اوس بیریږي چې زموږ هغه رواجونه او موروثات به د منځه ولاړ سي مګر اوس د داسې چا په مقابل کې چې په صادق الامین سره مشهوره دي باید څه وکړي هغه داسې څوک دی چې د بشریت او د ښو اخلاقو یو اعلی مثال دی د ده په مثل سره نه په خپل او نه د خپلو پلرو په عصر کې څوک لیدل سوی دي اوس حیران پاتې دي چې څه باید چې وکړي نو قریشو سره وویل چې دا څوک دی چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه په قوت او په ساتنه دونه قدرت پیدا کړي چې زموږ خدایان بې قدرته او عبث نو دا معلومه خبره وه چې هغه څوک چې د رسول صلی الله علیه وسلم ساتنه او حفاظت کوي هغه ابو طالب قریشو پس له ډېرو مشورو بله لار نه پیدا بې له دې څخه چې د رسول صلی الله علیه وسلم اکا ابو طالب ته ورسي او د هغه څخه دا غوښتنه وکړي چې خپل وراره دې د دعوت د کار څخه منع او ورته ووایي چې دغه د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت چې دی وایي خپل الهه یا خدایان پرېږدي او هغه تاسو ته د نفي یا د ضرر رسول قدرت نه لري دا زموږ خدایانو ته بد ویل او ښکنځل دي او په عین حال کې په دغه خبرو کې زموږ د پلرو څخه چې کوم دین موږ ته راپاته سوی دی هغه دی ګمراه او بېلارې دین بولي د قریشو دا فکر خوښ شو او ژر یې د هغه په عمل کولو شروع وکړ د قریشو اشرافو څخه یو ډله ابو طالب ته ورل او ورته ویل یا ابا طالب دغه ستا وراره زموږ الهه په بده سره یادوي او زموږ دین غلط بولي زموږ عقیده باطله بولي زموږ پلرونه چې پر هغه دین ولې هغه ګمراهان بولي او زموږ ټول کړه وړه خراب بولي موږ پوهېږو چې هغه ستا په ساتنه کې دی یا دی زموږ څخه منع کړه او چپ یې کړ چې زموږ خدایان او زموږ دین ته بد نه وایي یا موږ او دی سره پرېږده ځکه ته هم زموږ پر دین یې او د ده مخالف یې ابو طالب د دې ښه پوست او نرم جواب وکړي او دوی هم ځینې ولاړل خو رسول صلی الله علیه وسلم پر خپل حال او د الله جل جلاله د دین اظهار او بیان یې کوي خلک یې و دین ته دعوتول او د قریشو څخه په ظاهري شکل د اکا ابو طالب او د عبدالمطلب اولاده ساتي د دعوت د اوریدلو څخه د حاجانو د منع کولو دپاره د قریشو مشورې په دغه موده کې قریشو ته یو مهم کار پیدا شو هغه دا چې د دعوت پر ښکاره کېدلو فقط څو میاشتې تېرې سوي وې چې د حج موسم را نږدې شو قریش پوهېدل چې د عربو مختلفې ډلې د مختلفو ځایونو څخه مکې مکرمې ته راځي نو دوی سره وویل موږ باید خامخا داسې یو خبره ولرو چې د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې نورو عربو ته وایو
دا د دې دپاره چې د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت د نورو عربو پر زړونو تاثیر ونه کړي. نو د قریشو مشران ولید ابن مغیره ته راټول شول او په دغه باره کې مشوره ورسره وکړه چې موږ باید خلکو ته د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې څه ووایو. ولید وویل هو، په اتفاق سره باید چې یو خبره جوړه کړو او ټوله به هغه خبره کوو، مختلفې خبرې به نه کوو، ځکه په مختلفو خبرو کې یوه ډله هغه بله ډله دروغجنه کوي او د یوې ډلې خبرې د هغه بلې ډلې په خبرو ردې شي. قریش وویل نو ته ووایه چې خلکو ته به څه وایي. ولید وویل یا تاسې ووایاست زه به غوږ درته ونیسم. قریش وویل خلکو ته به وایو چې کاهن دی. ولید وویل یا والله کاهن نه دی، موږ کاهنان لیدلي دي، د ده په خبرو کې نه د کاهنانو سجا شته نه زمزمه. قریش وویل داسې به ووایو چې لیونی دی. ولید وویل لیونی هم نه دی، موږ لیونتوب لیدلی دی او را معلوم دی، نه د لیونتوب وسوسه پکښې ده نه یې خرافات. قریش وویل نو به وایو چې شاعر دی. ولید وویل شاعر هم نه دی، موږ د شعر ټول اقسام پیژنو، رجز، حجز، قریض، مقبوض، مبسوط او د شعر نور ټول اقسام را معلوم دي، د ده خبرې شعر نه دي. قریش وویل نو وبه وایي چې ساحر دی. ولید وویل ساحر هم نه دی، موږ ساحران او د هغو سحر لیدلی دی، نه د هغو پکل پکښې شته او نه د هغو غوټه کول. قریش وویل نو څه به ووایو. ولید وویل والله د ده خبرې ډېرې خوږې دي، د خبرو ریښې خوشبویې، شاخونه یې میوه لرونکي دي. د ده په باره کې چې تاسې دغه هر څه وویل معلومیږي چې ټول ناحق او باطل وایاست. قریش وویل نو هغه ستا ښه او روښانه نظر راته ووایه. ولید وویل وخت راکړه چې فکر پکښې وکړم. ولید فکر وهی تر څو پورې په آخر کې دې نتیجې ته ورسېدی. والمعقوله خبره دا ده چې ووایي ساحر دی، داسې خبرې کوي چې په هغه سره زوی او پلار سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خاوند سره جلا کوي، سړی او خپله قبیله سره جلا کوي. پس له هغه څه چې د قریشو پر دغه خبر اتفاق او مصلحت وشو، نو یې د هغه پر عملي کولو باندې اقدام وکړ. د حج د موسم په وخت کې قریشو د مکې مکرمې پر لارو نفر کښېنول. هر څوک چې د مکې مکرمې ته راتلل هغه به یې بیرول او ورته ویل به یې چې په موږ کې یو داسې ساحر پیدا شوی دی چې په خپلو خبرو پلار او زوی سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خپل خاوند سره جلا کوي. پام کوئ چې خبرې یې وانه وړي. او د دې کار مشرتوب ابولهب پر غاړه واخیستی. کله چې به د رسول صلی الله علیه وسلم د حج په موسم کې خلکو ته دعوت کوي او د یو الله و عبادت او وحدانیت ته به دعوتول، ابولهب به پسې و او دغه نارې به یې وهلې د ده خبرې مه منئ، دا د دې نه اوښته دی، کذاب دی العیاذ بالله. او د دې کار نتیجه دا شوه چې د دغه موسم راغلو عربو د ځان سره دغه خبر خپلو وطنو ته یوړ او د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت خبر د عربو په ټولو وطنو او قبیلو کې نشر شو. د دعوت د چپولو دپاره د قریشو قسم طریقې. کله چې قریشو ولیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل دعوت څخه لاس نه اخلي، نو بیا سره کښېنستل او په دې باره کې فکر وکړ. د دعوت د منع کولو دپاره یې ډېرې خبرې وکړې او ډېرې لارې چارې یې وسنجولې. د هغو د عملي کولو دپاره یې فیصلې وکړې چې د هغو فیصلو خلاصه به درته بیان کړي. اول په مسلمانانو به پسخند او ملنډې وهو، مسلمانان به خوار او ضعیفه بولو، پر هغو به مسخرې کوو، پر هغو به خندل او درواغجنان به ورته وایو چې په دې کار سره د مسلمانانو ښویول د دوی مقصد او د مسلمانانو هغه معنوي قوت یې ورضعیفه کول. پر رسول صلی الله علیه وسلم به یې بې ځایه تهمتونه ویل، سپکې او نالایقې خبرې به یې ورته کولې، د مجنون او د لیوني په نامه به یې ورته نارې کول. الله جل جلاله د سورة حجر په 6 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. یعنی دا کفارو به محمد صلی الله علیه وسلم ته ویل: ای هغه څوک چې پر هغه قرآن نازل شوی دی بېشکه ته خامخا لیونی یې. او ځینې وختونه به یې ورته ویل ته ساحر او کاذب یې، والعیاذ بالله. لکه په سورة الصاد 4 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
یعنی کفارو د دې څخه تعجب کوي چې د دوی د جنس او د دوی د قوم څخه دوی ته بیرونکی رسول راغلی دی او دغه کافران وایي چې دغه بیرونکی رسول ساحر، کوډګر او درواغجن دی. والعیاذ بالله. کله چې به د رسول صلی الله علیه وسلم یو ځای کښېنست او د ده پر شاوخوا به د رسول صلی الله علیه وسلم هغه ضعیف اصحاب ناست وو، کفارو به پسخندونه په وهل او ویل به یې دغه خوار او ضعیفه خلک د مجلسیان دي. دویمه طریقه هغه دا وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم پر تعالیمو او پر لارښوونو باندې شبهات پیدا کول او د حقیقت څخه لیرې درواغ یې پر تړل او پر اسلامي تعلیماتو یې بېځایه ارادونه نشرول. حتی د رسول صلی الله علیه وسلم پر شخصیت یې هم شبهات او ارادات نشرول. دا نشریات دونه ډېر ول چې عامو خلکو د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت په حقیقت کې د فکر کولو وخت او طاقت نه درلود او قرآن مجید ته په اساطیر الاولین یعنی پخوانۍ کیسې ویل او ویل به یې چې دغه قرآن یو انسان ورښیي او کله کله به ویل چې دا څنګه رسول دی، خواړه خوري او په بازارو کې ګرځي. خو په قرآن مجید کې د کفارو د دغو ټولو اراداتو رد او جواب سوی. درېیمه طریقه د قرآن مجید سره په پخوانیو کیسو معارضه کول چې خلک به د قرآن مجید د اورېدلو څخه په هغه کیسو مشغوله کول چې هغه پخوا تېر سوي. دا کار یې د نقد ابن حارث په واسطه سره کول چې تفصیل به یې وروسته راسي. او څلورم مساومات، یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم سره داسې خبرې کولې چې څه راکړه او څه در سره واخله. د دې څه مقصد دا و چې شرک او اسلام سره ګډ کړي. یعنی مشرکانو د خپل شرک څخه یو څه کارونه پرېښول او رسول صلی الله علیه وسلم ته به ویل چې ته د خپل دین او د دعوت څخه څه کارونه پرېږده. دا خو د کفارو فیصلې او عمل و، خو پر دغه سربیره مشرکان ولیدل چې دعوت نور هم نشریږي او د خلکو توجه ور اوړي. قریش په بیره کې سول چې دا قصه نور هم پسې اوږدېږي او دوی یې مخ نسي نیولی. قریبه ده چې اسلام او مسلمانان د دعوت په مسله کې پر ټوله مکه مکرمه غالبه شي. نو د قریشو مشرانو دا مشوره او اتفاق سره وکړي چې داسې یو کار ته به محمد صلی الله علیه وسلم راوبولو چې تر اوسه مو هغه پیشنهاد نه دی ورته کړی. دا یو نوې خبره ده، ښایي دا خبره را سره ومني. د قریشو ټولو مشرانو دغه خبره خوښ ده او رسول صلی الله علیه وسلم د قریشو د مشرانو سره د ملاقات لپاره ور وغوښتل. رسول صلی الله علیه وسلم هم ورغلی. قریشو ورته کښېنستل او ورته ویې ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، هر پیشنهاد چې مو درته کړی دی تا نه دی قبول کړی. اوس یو نوې طریقه درته وایو او دا دې هم تا ته معلومه وي چې دغه نوې طریقه موږ ته ډېره سخته او مشکله ده. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل وایاست دغه نوې خبره نو څه شي ده؟ قریشو وویل موږ وینو چې ته پر خپله خبره ټینګ یې. نو به یو بل اتفاق وکړو، هغه دا چې یوه ورځ ته زموږ د الهه یعنې د خدایانو عبادت کوه او یوه ورځ به موږ ستا د خدای عبادت کوو. نو سره برابر به یو ورځ ته زموږ پر دین سه او یو ورځ به موږ ستا پر دین، چې دغه هغه د مساومات معنا ده. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل دا د دین کار دی، دا اختیاري معامله نه ده، داسې نشي کېدلی. قریش وویل موږ به یوه هفته ستا د الله عبادت کوو او ته یوه ورځ زموږ د خدایانو عبادت. بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم نه قبول او دا څه بې معنا خبرې دي، دا لوبې او مسخرې دي. الهه یا خدایان داسې وي چې یوه ورځ یې سړی تابع وي او بله ورځ یې منکر وي. ابن اسحاق رحمه الله وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم پر کعبه شریف طواف کوي چې اسود ابن المطلب او ولید ابن مغیره او امیه ابن خلب او عاص ابن وائل چې دغه ټول د قریشو لوی لوی مشران دي، ورسول صلی الله علیه وسلم ته ودرېدل او ورته ویې ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم راسه موږ به د هغه چا عبادت کوو چې ته عبادت کوې او ته د هغه چا عبادت کوو چې موږ عبادت کوو. که ستا معبود زموږ تر معبود ښه او بهتر و نو تا به هم د هغه څخه خپله حصه اخیستې وي، او که زموږ معبود ستا تر معبود ښه او بهتر و نو تا به هم د هغه څخه حصه اخیستې وي. یعنې موږ به ستا د خدای ښه حصه واخلو، ته زموږ د خدایانو څخه حصه واخلو. الله د دوی په باره کې د سورة کافرون سورت نازل کړي او فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
الله جل جلاله دغه د مشرکانو مساومات او مفاوضات په دغه قاطعه او جازمه فیصله سره ورد کړ چې نه موږ تاسو د دین عبادت کوو او نه به تاسو زموږ دین عبادت کوو. خو دغه مساومات د یو وار او د دوه وار لپاره نه وو، بلکې ډیر وارې دغه خبرې د مشرکانو له طرفه څخه تکرار شوي، خو په هر وار کې به بې فایدې وي، ځکه دا امکان نه لري چې هلته مشترک عبادت موجود وي چې هم د الله عبادت وشي هم د بتانو. او د الله جل جلاله دا قول هم د دې مشرکانو مبارک نازل شوی دی په سورة قلم 9 نمبر آیت کې فرمایي ودوا لو تدهن فيدهنون، یعنی کته د دوی طرف ته لږ ور واوړي دوی تیار او آماده دي ستا طرف ته درواړي، مګر یا دا د عقیدې مسله ده، په عقیده کې هیڅ نرمتیا او مراعات امکان نه لري. د عقیدې کار باید خامخا واضح صریح او ښکاره وي. د عقیدې په کار کې بیره نرمي وړمالي او یو د یو چا لحاظ او مراحت کول دا هیڅ نه ځایږي. د مشرکانو د طرفه د ازارولو شروع کېدل د بعثت 4 کال په شروع کې د مشرکانو د دعوت د چپولو او منع کولو لپاره دغه ذکر شوي طریقې یو په بل پسې متصلې سره استعمالول. پر دې کار څو میاشتې تېرې شوې چې فقط دوی د خولې د خبرو څخه کار اخیستی، د مسلمانانو په ازارولو او په عذاب ورکولو سره شروع نه وکړي. خو دوی ولیدل چې دغه طریقې د اسلام دعوت نشي منع کولی او نه چپولی او د هغه په مخ کې بې فایدې ښکارېږي او هیڅ یو نتیجه هم نه ورکوي. نو د بل وارې دپاره بیا قریش او د قریشو سرداران او مشران سره راټول شول چې د دې مجلس مشر او د شورا د اعضاو شمېر 25 نفر او د دې مجلس رئیس او مشر ابو لهب د رسول صلی الله علیه وسلم اکاو. پس له ډېره او فکره او پس له ډېرو مشورو دې مجلس د رسول صلی الله علیه وسلم او د اصحاب کرامو پر ضد ډېر جازم او قاطع تصامیم ونیول. ول هر څوک به د اسلام او د مسلمانانو په مقابله کې او د هغو په جنګېدلو کې خپل ټول قوت او پوره طاقت استعمالوي. د محمد صلی الله علیه وسلم په ازارولو کې به هیڅ دریغ او کوتاهي نه کوي او هغه کسان چې اسلام ته داخل شوي دي یا نوي داخليږي هغو ته به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکوي. دغه مادې تصویب شوې او د هغو د عملي کولو دپاره تصمیمونه ونیول شول. اوس خو د نورو مسلمانانو سره خاصتا د هغه ضعیفې طبقې سره د دغو مقرراتو عملي کول اسانه کار و، مګر رسول صلی الله علیه وسلم چې د ډیر وقار او د دبدبې خاوند خور شخصیت دی، د دوستانو او د دشمنانو په سترګو کې لوی او محترم دی. د داسې چا سره څوک بې له عزت او بې له احترام نسي مخامخ کېدلی. د داسې چا په مقابل کې بې ادبي او سپکې خبرې کول بې له رذیله او بې شریفه سړي بل څوک نشي کولی. پر دې ټولو سربیره محمد صلی الله علیه وسلم د ابو طالب په ساتنه کې هم دی او ابو طالب د مکې مکرمې د خاصو مشرانو څخه دی. هیڅ څوک د هغه یو هګۍ ځان ته حلاله نشي بللی او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه وراره دی. دا کیفیت قریش په تردد کې واچول، مګر بیا هم تر کومه وخته پورې چې د دې دعوت مقابله دی کوي نو خپل کوشش نه سپموي. د رسول صلی الله علیه وسلم او د اصحاب کرامو ازارول. اوس نو د مشرکانو له طرفه د رسول صلی الله علیه وسلم ازارونه شروع شول چې دغه ازارونه د هغو مشرتوب ابو لهب پر غاړه اخیستی. ابو لهب خو هغه څوک و چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د اولې ورځې څخه د مخه تر دې چې قریش دغه عداوت راښکاره کړي یا د دې عداوت فکر ووي، د ابو لهب خپله دښمني ښکاره کړه. د صفا د غونټۍ د نارې په ورځ دی و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته یې ناوړه جواب ورکړ او خلکو ته یې بیرته د تللو امر وکړ. په ځینې روایاتو کې راغلي دي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د صفا پر غونډۍ د خپل رسالت اعلان وکړ، ابو لهب یو ډبره راواخیستله، غوښتل یې چې په هغه سره رسول صلی الله علیه وسلم وویني. همدارنګه د بني هاشم په مجلس کې ابو لهب و چې رسول صلی الله علیه وسلم یې د اسلام د دعوت او د بیانولو څخه منع کړي. دغه ابو لهب تر بعثت د مخه د خپلو دوو زامنو دپاره چې عتبه او عتیبه نومېدل د رسول صلی الله علیه وسلم دوې لوڼې رقیه او ام کلثوم په نکاح کړي دي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په رسالت سره مبعوث شو، ابو لهب خپل زامن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوڼو په طلاقولو سره جبران او قهرن امر کړ.
چې د ده ښځې او د ده لوڼې باید چې ورته لاهي تر څو چې هغو هم تر واده کولو د مخه طلاقې کړي. او کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم زوی عبدالله وفات شو، ابولهب په ځغستا خپلو نور مشرکو ملګرو ته ورغلی او دا زیری یې پر وکړ چې محمد صلی الله علیه وسلم ابتر دی، یعنې بې زویه شو. دا مو مخکې درته وویل کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم د حج په موسم کې نورې قبیلو ته دعوت کوي او هغه به اسلام ته دعوتولې، ابولهب به تر شا په پسې و او خلکو ته به یې ویل د ده خبرې مه منئ او دا د دین اوښتی دی، دروغجن دی علیه بالله. په یو روایت کې راغلی دی چې یوازې پر دغه خبرو کفایت نه کوئ بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په ډبرو هم ویشتی تر څو چې د رسول صلی الله علیه وسلم تر پښو به وینې بهېدې. د ابولهب ښځه چې ام جمیل ورته ویل کېدل او نوم یې اروا بنت حرب ابن امیه او دا د ابو سفیان خور ده، د رسول صلی الله علیه وسلم په دښمني کې تر خپل میړه ابولهب کمه نه وه. د شپې به یې زوزان راوړل د رسول صلی الله علیه وسلم په لار او د کور په دروازه کې به د دې دپاره کښېښول چې د رسول صلی الله علیه وسلم په مبارکو پښو ننوځي. د ابولهب ښځه یو بدخولې او د اوږدې ژبې خاوند ده. پر رسول صلی الله علیه وسلم به یې تهمتونه ویل او بې ځایه خبرې به یې کولې. د فتنې اور ته یې پکه وهله. رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه پر ضد یې هر څه په خوله چې ورکړل هغه به یې ویل. نو ځکه قرآن مجید دا د حمالة الحطب په نامه سره یاد کله چې دې واورېدل چې د دې او د دې د میړه په باره کې قرآن مجید نازل شوی دی او چې هغه د تبت یدا صورت دی، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغله چې هغه د کعبې شریف سره ناست او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ورسره و. د دې په لاس کې یو موټ شګې وې او اوس غواړي چې په دغه شګو رسول صلی الله علیه وسلم وولي. کله چې دا ورته ودرېدله الله جل جلاله د دې پر سترګو د رسول صلی الله علیه وسلم لیدل منع کړ. نو دی وویل یا ابابکر ملګری دې چیرې دی؟ زه خبر سوی یم چې ده پر موږ بد ویلي دي، په والله که مې ولیدی په دغه شګو به یې پر خوله وولم او والله زه شاعره یم. بیا یې داسې شعر ووایي مزمما عصینا و امره ابینا و دینه قلینا، یعنی موږ د مزمم نافرماني کړې او د امر نه منو او د دې د دین سره مو مقاطعه کړې. د محمد پر ځای دلته مزمم وو او بیا رئیس ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه ول یا رسول الله آیت نه لیدل ته نه لیدل؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو زه نه لیدل، الله دا فرماننده کړ. هغه د رسول صلی الله علیه وسلم اکا ابو لهب چې هغه ناوړه کارونه یې کول او دغه یې ښځه او په عین وخت کې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم همسایګان هم ول. کور یې د رسول صلی الله علیه وسلم د کور سره مښتی و. رسول صلی الله علیه وسلم پر دوی سربیره نور همسایګان هم درلودل چې د دوی ټولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازارولو کې دوی ډیر کوشش کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم همسایګان هغه دا کسان یو ابو لهب، بل حکیم ابن ابي العاص، بل عقبه ابن ابي معيط، او بل عدي ابن حمراء ثقفي، او بل ابن الاصداء الهزلي. دغه څو نفر د رسول صلی الله علیه وسلم همسایګانو دوی وعده او اتفاق سره کړی و چې همیشه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ازار ورکو. نو رسول صلی الله علیه وسلم به په خپل کور کې پر لمانځه باندې ازاروي چې پر لمانځه باندې بیا اسلام ولاړو. دوه همسایګانو به یو د پسه د نس مردار شان پر وغو غورځول تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ازارو په سبب دې ته مجبور شو چې خپل لمونځ د هغه لوی ډبرې شاته وکړي کومه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې وه. ځینې همسایګان به د پسه یا د اوښ چې حلال سوی و د هغه د نس چټل او خراب شان به د رسول صلی الله علیه وسلم د کور غولي یا میدانې ته ور وغورځول او یا به د رسول صلی الله علیه وسلم د کور په دروازه کې ورته کښېښول. خو رسول صلی الله علیه وسلم به هغه چټلي او مرداري لرې او کلمې په یو لرګي راپورته کړي او د خپل کور د دروازې څخه به لیرې هلته وغورځولې. بیا به وویل یا بني عبدالمناف دا څنګه همسایتوب دی؟ آیا د همسایتوب حق دغه دی؟ تر دې جملې زیات یې نور څه نه ویل او بیا یې هغه چټلي او مرداري چې هر وخت به دوی غورځولې هغه د دې ځای څخه لیرې. دا ازارونه همیشه رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسېدل. هر ورځ به دغه همسایګانو خپل انبار او کچره د رسول صلی الله علیه وسلم د کور مخ ته غورځول او رسول صلی الله علیه وسلم به ایسته کول.
اوس نو ته فکر وکړه که د یو چا یو همسایه بد وي هغه څومره په تکلیف وي مګر که ستا ټول همسایګان بد سي او ستا د تکلیف او د ازارولو نیت یې هم کړی وي نو بیا به دې څه حال خو زموږ پیشوا